خیر سره زما دوه بچی دي مشره مې لور ده او بیا مې زوی دی. بل روما خان ذاتی پوښتنه کوم خاطر باندې درنو تاسو اجازه ته بالکل عدالت وای چې مطلب تکم فیلډ کې کار کې فلم ډراما کې کار کې استاد کورنۍ خلک هغه په دې کار باندې خوشاله دي یا خفه دي تا منې کوي خو نه دې کار نه نو چې صحیح خبره تو کوم نو سو کوم نه غواړي چې داغي مطلب داغي د کور جنې دی فیلډ ته لاړ شي زه پتاوم چې زه ډیره خایم. زما فیوریټ ډایلاګ چې کوم دی نو هغه دا دی زما د خیبر باندې زیات ویم میډم سروت ته چې هغه ماته چې دا کاغه پوزو دی نیولې د بل څه کار نشته او کنه په مخ راخته نو زه ورته چې دا زما د کاکا کور دی که ستاسو لخي او کو بدی اوس به دک سیزم او راځم به وکار ترنه پورې خو چې لکه زه چام پیجندلې بهر تلې ما چام پیجندلې چې دارو ما هاندا نو هغه زما ډېر ریسپیکټ کړی دی شکر الحمدلله ترنه پورې لکه نو فیلډ کې نه د فیلډ نه بار خلکو زما د سپکاوي یا سپک خبره ماته نه د کړې. ستا د سترګو تصویرونه پکې جوړ دي بلاغ کلی مې په سترګو مینېږي. سلامونه قدرمنو وقار جان یم د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او هر ځل زموږ دغه کوشش وي دغه هڅه وي یو کاوش کو چې سکرین ته هغه خلک راوړو په خپل پروګرام کې هغه خلک ملمانه کو چې پای کې صفن وي سو هنر وي س کمال پکې په دې سلسله کې نن زموږ په پروګرام کې ملمنه یو ډیره تکړه او ټیلنټډ هنرمند اداکار از به دا ویم چې فل وخت د یوټیوب سٹار ده ځکه چې ډیر په کم وخت کې هغه خپل یو نوم پیدا کړ خپل یو پیژنګلو لري د روما خان سره به دا وی په فن دا وی په ژوند باندې تفصیلی مرکه کوم. روما ډیر زیاته مننه کوم چې خپل ځان موزم پروګرام کې ملما کو هر کلی درته وایم ستړي مشي. السلام علیکم. ډیره مننه ستاسو چې تاسو خپل پروګرام ته راوړم مننه به تاسو کوم. روما څنګه ژوند څنګه تیریږي؟ شکر الحمدلله ډیر ښکلی یار په تاسو په فن تاسو په ژوند باندې بلا خبرې کوو خو د ټول نو وړاندې راته دا وایي چې د فن ابتدا شو بستا څنګه راغله کله راغله ځکه چې ډیر په کم ټایم کې تاسو خپل یو نوم پیدا کړ. شوبیز ته تقریبا 2-3 کاله زما شو 2-3 کاله لومبي ډرامې سٹارټ مې د سکروټو نه اغستو او دا غینه بعد مې لخر سره بشمار ډرامې وکړې 2-3 کاله کې یو داسې نوم پیدا کول چې مطلب په سکرین باندې تاسو بلا مینوال دي سوجه کې دي تاسو سټرګل او مهنت وکنه یو لاکو یو قسمت سات درکو آی تھنک چې زما قسمت هم وو خو زما چې کلم ذکر لتلم نو ما دا سوچ کړی دی چې یاره دا وی کار ما دا مطلب ډراما خو بدبل چا خو ما خپل کار غړلې خپل کار سره انصاف کړی نو ما ول پوره ټایم ور کړی دی نو کې دي چې زما قسمت هم خي خو لکه ما خپل مهنت هم کړی دی. ټیک شډیر من روما خان تاسو په ژوند باندې به هم خبرې کو نور کورنۍ کې دا سوچته چې د شوبس فیر سره وابسته دي کنه صرف تاسو یې نه زما په کورنۍ کې زما خاندان کې هیڅ کوم نشته واحد بس زما ذوق شوق مو د کله نه راغلو چې زه به اکټر جوړېږم شوق خو زما د ډیر وخت نو د ډیر وخت نه د ماشومالینا خو لکه د سات را لچان را کولا بیا چې مې واده شو خاوند ته مې ویل خجی ماشاءالله تاسو واده شوی دي او رهي سره نو شکر الحمدلله ز چې نن کامیاب یم او ز مطلب ډیر ښکار مې کو نو اغم زما د خاوند په وجه چې اغم سره پوره مالا زما تاسو خاوند تاسو سپورټ کو پکار هم داسې ده جی بالکل زما خاوند زما ډیر سپورټ کوي او دانن چې ز سیما روحان یم نو دا زما د خاوند په سپورټ او دا په تاسو باندې ټرست او تاسو سپورټ هم کوي دا راته چې انرسیت اف رامي تراغله وړاندې داسې سوق چې مطلب تاسو یې سپورټ کړ ځکه چې زنانه ذات انرسیت راځي یا فلم ډرامې ته راځي نو هغه سره ډېر خبرې تړلې دا چې سوق چې په هغه ټایم باندې تاسو سپورټ کړی وي. یاره زه به دا وایم چې زما
خاوندو په هغه ټایم کې زه چې چا سپورټ کړم زما خاوندو چې هغوی مالا خبره کړې وه بیا چې څنګه ما تاسو ته وي زما لومبۍ ډراما ما وکړله سکروټې چې د هغوی ډایرکټر چې کوم دی نو هغه امجد نوید صاحب و د هغې نه بیا ما ته اوپرې میلو شوله هیره ما سرکاري چینل باندې پرایویټ باندې ما ډېر کار وکړو هیره بل دا اوس چې د کومې ډرامې شوټینګ چلیږي دا د کومې ډرامې ریکارډینګ دی دا زموږ نعیم لون خوړی چې کوم دی دا د هغه ډرامه ده او چې صحیح خبره تو کوم ما ته لا د نوم د پوسم نه دی کړی نوم یې دی ګونګی مینه ځکه د هغوی د ډرامې هم پبلیسټي وکړه بالکل نو د نعیم خو خیر چې کومې ډرامې ما کړې دي نو ډېرې ښکلې دي او ډېر خلکو خوښې کړې دي ولې چې د ډرامې ډېرې ښې وي داسې ډرامې وي چې په کور کې کتی شي نو ګونګی مینه مطلب چې نعیم پکې مینه خو ما سره کوي خو ویلی نه شي بل روما خان دا راته ووایه چې مطلب چېرته د شوګانو دپاره دوبۍ ته یا چېرته بهر هیواد ته تللی یې نه چېرته نه یم تللی خو په دې 29 باندې به انشاءالله زه په ډومبي ځل دوبۍ بل روما دا راته ووایه چې عام ژوند کې در سره د خلکو رویه څنګه مینوال یا فین تاسو څوک ویني تاسو وپېژنئ چې او دا اکټره ده دا کار ده د هغوی څه تاثراتي څه ایکسپریشني وقار تر ننه پورې خو چې لکه زه چا هم پېژندلی یم بهر تللی یم او چا هم پېژندلی یم چې دا روما خان ده نو هغوی زما ډېر ریسپیکټ کړی دی شکر الحمدلله تر ننه پورې لکه نه فیلډ کې نه د فیلډ نه بار خلکو زما داسې سپکاوي یا سپکه خبره ماته نه ده کړې زما یې ډېر عزت کړی دی بل روما خان دا هم راته ووایه چې په دې 2-3 کال کې تقریبا څومره ټیلی فلمونو څومره ډرامو کې تاسو کار کړي والله شمار نه مې شمارلی خو مې نه دي خو والله چې کړي مې او زیاتره به هم تقریبا چې پازیټیو د هیروین کرکټر یې کړي او جی بالکل ټول مې د هیروین کرکټر یې کړي دي داسې اخوا دېخوا کرکټر مې نه دی کړی مطلب ها یو فلم کې مې کار کړی چې هغې کې ما د ارباز د خور کرکټر کړی ښه جي پښتو فلم کې تاسو کار کړی دی نور ای وی ټي خیبر باندې یا پښتو ون داسې چینل نشي چینلو باندې تاسو کار کړی په پی ټي وي باندې مې هم کړی دی او په خیبر باندې خو نن سبا زما ډرامې چلی دوه یو ارمان ده او یو چې دی خواښ انګور کومې نه چې زه ډېره مزه اخلم او زه په هغه ورځ او زه هغه ورځې ته خوشحالېږم چې جی نن خو به زموږ د خیبر ریکارډ هغه ته پخپله هم انجوای کوې ډېر انجوای کوم هغه ورځ نو هغه زموږ خیبر باندې زما هغه ډرامه چلي قدرمنو کوشش وکړو د روما خان سره به مرکه نور هم تفصیلي کوو اکثر زموږ چې کوم مینوال دي هغوی خپل کمنټس یا په واتساپ باندې رابطې کړي چې تاسو کوم داسې هنرمند اکټر له لاړ شئ نو د هغوی نه د هغوی سره هغه مرکه لږه تفصیلي کوئ مطلب هغوی نفسیاتي طور دغه کتونکي دا غواړي چې مطلب د اکټر د ژوند ټول اړخونه تاسو وګورئ او د هغوی نه قسم په قسم رنګ په رنګ پوښتنه وکړئ روما خان دا راته ووایه چې ستاسو په عادتونو کې د ټولو نه ښه عادت کوم یو دی ښه عادت چې مې کوم دی کوم چې زه فیل کوم چې دا عادت زما ښه دی نو هغه په انسان باندې ډېر زر ټرسټ کوم بې انتهایي زر بس راته چې دوه خبرې وکړې زما په مخ کې یا خفه و یا زه ویم دا خبره داسې ده یاره او چې کله بیا هغه انسان ستا هغه امید مات کړي دوکه وکړي بیا ستاسو فیلینګز وي نو بینالم داسې کسان شته دي چې خو چې بیا زما د نظر نه پریوځي نو که بیا په هغه کې سره شي که هغه ما ته لاک رښتیا وي لاک بار هغه ټیک شي خو بس او په بد عادتونو کې ستاسو بد عادت کوم یو دی یاره زه خو به دا وایم چې زه ډېره ښه یم هر انسان ځان ته پخپله ښه یو خیر بیا هم احتساب ځان سره وکړه چې تا ته داسې کوم ځان ته ښکاري چې دا زما بد عادت یا کمزوري ده بد عادت مې دا دی چې غوسه بې انتهایي راځي انتهایي او چې غوسه راشي نو بیا اړو دا ویم نه چې دا انسان به زما په دې خبره خفه شي یا به خوشحاله شي بس چې څه په خولې راځي هغه ویم بد عادت مې دا دی بل روما خان ذاتی پوښتنه کوم خاطر به نه درنو ستاسو اجازت دی دا راته ووایه چې مطلب ته کوم فیلډ کې کار کې فلم ډرامه کې کار کې ستا د کورنۍ خلک هغوی په دې کار باندې خوشحاله دي یا خفه دي تا منې کوي خو نه دې کار نه نو چې صحیح خبره تو کوم نو څوک هم نه غواړي چې د هغې مطلب د هغې د کور جینۍ دې فیلډ ته لاړه شي ولې زه به دا ویم چې د دې فیلډ نه صرف یو فیلډ نشته یو نوکري نشته ګوره که ته چېرته بینک ته لاړ شي تا له به قسم قسم خلک راځي تا ته په ښه نظر هم کتي شي تا ته په بد هم زموږ دا فیلډ دا هلک داسې دی که ډایرکټر دی که دا پروډوسر دی
کو ارڅوک دی هغه ته په غلط نظر نشي کتلی تا ته لاس نشي درچولې ستا عزت نشي کولی بلکې هغه به یریږي چې بل څوک ستا عزت ونه کی نو هغه به ستا ډیر خیال ساتي خو دا خو هر چاته د دې خبرې اندازه نشته هغه خو چې بس ډرامو ته لاړه بس پته نشته چې څه سبو شي عام ریکارډینګ دوران کې څنګه ماحول زموږ کتونکو ته لګو وای ځکه ما خو خپل ایز اکټر به زه دا خبر وکم لکه د کور غونته ماحول مشران کشران ملګری همزوري داسې څه خبرې اترې غیر اخلاقی رویه د چانی زمونږ کتونکو سره دا هم واضح کړه چې ریکارډینګ دوران کې تاسو خو سیف یې محفوظ یې تاسو څه مسلې خو نه ځکه خو ته دا مونږ وی که زمونږ ډایرکټر دی که زمونږ پروډوسر دی که زمونږ کوم اکټر دی کو غالک دی که جنې د هغه یو بل خیال ساتي هغه لکه هغه دا وی چې د بهر څوک رانه شي او مونږ ته څه غلطه زمونږ اکټر ته زمونږ مشر ته زمونږ کشر ته څوک څه خبرونه کی نو زه به دا وایم چې زمونږ د ټولو نه سیف فیلډ چې کم دی نو هغه دا دی خو بهرحال ولې نه ډېر زموږ خپل دي چې اعتراض پې کړی دی خو په شوي دي هر سره خپل ځان پوه دي چې ځان ټیک ساتي نو ټوله دنیا به ټیکي او بیسیکلی زه د مردان یم او مور پلار تاسو ژوندي دي زما مور د الله وبخي هغه وفات شوې ده او پلار مې الله هغوی له ډېره زندګي ورکړه زما پلار شته دی او لهره هغوی هم مونږ اوس دلته نه یو مونږ اسلام آباد کې سیټل یو ټول بچیان مشته رومه خان او لهره سره زما دوه بچي دي مشره مې لور ده او بیا مې زوی دی د مور په حیث د هغوی لپاره څه ارمان لرئ په زړه کې نو هر والدین دا وایي چې یاره زه د خپل بچي له ښه مستقبل ورکم او زما هم دا سوچ دی چې په هغې باندې ما په خپله د قرآن سبق نه دی ویلی نو زما په انتهایي ډېر خواهش دی چې زما بچی دی د قرآن سبق ووایي د مطلب سکول دی هم ووایي نو بس زه هم د هغې دغه اغستې میرس اغستم چې یاره زما بچی دی تعلیم وکړي ډېره مننه قدرمنو دا و روما خان چې د هغوی سره د هغوی په فن د هغوی په ژوند باندې تفصیلي او یو خوندوره دلچسپه مرکه وشوله اوس ورکه خپل کوربه وکرجاني له اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ د الله په امان